السلام علیکم ستړي مسي جوړ په خیر. نن دوشنبه د 1404 هجری شمسي کال د حمل د میاشتې 4 نیټه چې د 2025 کال د مارچ د میاشتې له 24 نیټې سره سمون خوري. له سکون رادیو ویپانی او خپل رسنۍ مو د نور زلندو مهمو خبرونو ته زافز احمد نصرت ترکلای کوم. کرنې وزارت تیر کال په 10 ولایتونو کې 58 کوچني بندونه جوړ کړي دي. د سرپرست حکومت اقتصادي معاونیت ویلي دي چې د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت په تیر 1403 کال کې د هیواد په 10 ولایتونو کې 58 واړه ذخیروي بندونه جوړ کړي دي. د اقتصادي معاونیت د خبر پاڼې لمخې په دغه بندونو کې ټول 1.4 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د سرپرست حکومت له بودیجې تمویل شوی دی. د کرنې وزارت له لوري دغه بندونه په جوزجان، بدخشان، کندهار، فاریاب، بامیان، لغمان، ننګرهار، روزګان، تخار او د کندي ولایتونو کې جوړ شوی دي. بدخشان کې د 80 میلیون افغانۍ په لګښت معیاري ترمینل جوړیږي. د بدخشان ځایي مسولین د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له بودیجې څخه د 80 میلیون افغانۍ په لګښت یو معیاري ترمینل د جوړولو چارې پیل شوې دي. د ترمینل د پرانیستي مراسمو کې د بدخشان والی مولوي محمد ایوب خالد ویل چې سرپرست حکومت د هیواد آبادی او بیارغونې ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. یا ترمینل پر لاس جریبه ځمکه جوړیږي چې پکې اداري ودانۍ، جومات، پارکینګ، دکانونه، پخلنځي او د موټر چلوونکو لپاره د استوګنې خونې شامل دي. تیر کال په هیواد کې په تبرکلوز د اخته 15,000 ناروغانو درملنه شوې ده. د عامه روغتیا وزارت د روغتیايي خدماتو وړاندې کولو مرستيال د تبرکلوز یا نری رنس ناروغي په د پوهاوی غونډې ته ویلي چې د عامه روغتیا وزارت ژمن دي چې په هیواد کې تبرکلوز ناروغي لمنځه یوسي. نو مړي زیاته کړې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل لمخې هر کال له هرو 100,000 کسانو څخه یو سل اتیا د تبرکلوز په ناروغي اخته کیږي چې دا شمیر د افغانستان د نفوس لمخې شاوخوا 15,000 کسانو ته رسیږي. د نوموړي په وینا د عامه روغتیا وزارت په تیر یو کال کې 15,319 تبرکلوز ناروغانو درملنه کړې. د غزنی پوهنتون لپاره د طب پوهنځي منظور شو. د لوړ زده کړو وزارت د غزنی پوهنتون په چوکاټ کې د طب پوهنځي له منظورېدو خبر ورکړی دی. د یاد وزارت ویان ضیاء الله شمی پر خپل ایکس پاڼه لیکي چې د سرپرست حکومت مشرتابه د ځنګړي فرمان لمخې په یاد پوهنتون کې د طب پوهنځي منظور شو. شمی زیاته کړې ده چې دغه مهم ګام به د غزنی ولایت د ځوانانو سربېره د هیواد ټولو زده کړې لانو ته د طب په برخه کې د لوړ زده کړو زمينه برابر کړي. پاکستان کې افغان کډوالو شهباز شریف ته پرانیست لیک استولای دی. په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو د هیواد لومړي وزیر شهباز شریف ته د یو پرانیست لیک استولای او لغه غوښتي چې شر تر ژره د افغانانو د جبري استنولو لړۍ ودروي. په دغه لیک کې راغلي دي چې د کډوالو لپاره د ویزې د نوي کولو لړۍ هم ساده کړي. په دغه دوه مخیز پرانیست لیک چې په خپل رسنیو کې خبر شوی په پاکستان کې د امریکا د بیا مشتیدنی په تم افغان کډوالو لغه غوښتي چې په سملاستوګه د افغانانو بیرته سنول وځنډوي چې امریکا ته د تګ لپاره د ویزې غوښتنلیکونه لري. دا د نور زیلند او مهم خبرونه تر بیا د الله پامان.